ښه دوستم تا ته تحفه درکړې مارشال صاحب مارشال صاحب ته د کارنامې سړی زه د کارنامې سوی دلته په چوک کې ولاړو اوس به تللی وم څه نومېږي نوم یې رانه هېر شو ترکیه ته به تللی وم وسایل د خپل کور راوړي دي او دلته خرڅوي له مجبورۍ له لاسه یې خرڅوي خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته دغسې حالات راغی نه مزدوري شته دا خو وګوره ټول زنګ وهلي دي ګوره نوې چې په 50 دي زاړه په لاس دي خلک دې ته ګوري هغه ته نه ګوري ښار ته یې ګوري معیوبې هو کم ځای دی معیوب ما د لاس معیوب ہے از فرصت استفاده میکنین که یک چیزی ارزان به دست بیاد بله بله سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ سباون مومن نیم بیا ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل ښار کې حاضر یم درنو لیدونکو نن موږ راغلي وو د کابل ښار حضوري چمن سیمې ته چې دلته چې تاسو ګورئ دا پیاده روونې یا د پلي تګ لپاره خاص ځایونه دي چې په دې وروستیو کې دلته بیلابیلو خلکو د خپل کور سامانونه یعنی هغه وسایل د خپل کور راوړي دي او دلته خرڅوي دا چې دوی دا سامانونه یا دا وسایل ولې خرڅوي دا به د دوی څخه پوښتنه وکړو چې څه ستونزه لري او څه لپاره دا وسایل خرڅوي نو موږ سره ملتیا وکړئ موږ به له دې خلکو سره مرکې او خبرې اترې ولرو سلام علیکم کاکا جوړي په خیر کلاري د جوړي کېنه خیر هسې مننه دا راته ووایه چې دا ټول کمپلې که نه دا د کور نه دي راوړي که نه دا همداسې خرڅوي دا موږ یو کلیوال د هغه نه اخلو ساره بېرته هم دا کمبلې ممبلې راوړي دي او دلته مخې دي خورې کړي دي ساره بېرته هم د سلاپ هم نه ده کړی ده او دا د خدای له ده دالته ناست دي بس نه دا ستاسو د کلیوال دي تا ویل موږ د کلیوال د هغه نه موږ اخلو په کمیشن باندې بیا یې خرڅوي موږ یې ودانه خپل هم نشته ښه دا یعنې نوې کمپلې دي که نه دا نوې کمبلې دي مونږ خو چې اورېدلي دي وایي خلک د خپل کور وسایل او سامانونه راوړي که نه خو دي دا شاوخوا نه دا هم د کور وسایل دي دا توشکې نه ګورې دا د کور وسایل دي ټول کور وسایل دي دا د کور وسایل دي خو نیمې نیمې پکې نوي هم دي ښه نو دا د کور وسایل ستاسو خپل دي نه دا خو زموږ خپل نه دي دا موږ دلته اخلو دلته خلک راوړي ګاډو کې راوړي دلته بیا موږ اخلو 1500 روپۍ 600 روپۍ 400 واره پرې راغله په هغه باندې اخلو ښه دا خلک چې راوړي تاسو ترې خبر نه یاست چې دا ولې خرڅوي د خپل کور سامان دا ولا د هر چا مجبوري ده له مجبورۍ له لاسه یې خرڅوي خلک وایي چې موږ سره پیسې نشته دغسې حالات راغی نه مزدوري شته هېڅ شی هم نشته د مجبورۍ له لاسه دا خرڅوي ښه ته اصل کې د کوم ځي زه د ننګرهار یم ننګرهار کې د کوم ځي حصارک اوسېږي دلته کابل کې که نه اوسېږم ننګرهار کې اوسېږم او دلته مسافر یم مسافر یې څنګه دی ژوند ستاسو ژوند څنګه دی اقتصادي وضعیت هم اوس ولا ژوند خو صحیح ژوند روان ده خو دا تکلیف زیاته مزدوري نشته او دلته سهار راځو او ماښام ځو کمرې ته دغه ژوند ده زموږ کور نفقه وړونکی خپلی هو زه خپله یم اوس له کوره مسافر اوس له کوره مسافر یم د کور خرچه هم سامان نشي ګټلی بس څه وکړو دې وخت کې ډېرې کورنۍ کې د بل مشر څوک شته که نه چې د کور ساتنه وکړي نه زه مشر یم او نور زما واړه بچیان او هغوی هلته ننګرهار کې هغوی ننګرهار کې پاتې تریوال لري څنګه دی ژوند څنګه دی د ستونزو سره خو به مخ نه ستونزې خو اوس نشته اوس خو امن ده شکر ده امن ده ستونزې نشته اوس قراره کراري څه وظیفه دې لروده پخوا که و وظیفه مې لرله ډریور مه ګاډی مې چلاو او اوس دغه سامان ته ناست دا سامان خرڅو پردی سامان ده څنګه دی دا نوی نظام د طالبانو نظام سره څنګه دی ښه ده شکر ده ښه ده وخت پکې پاس کېږي ښه ده ستونزمن دا نظام یعنې خو کابل نظام موږ ته ټول یو څه په هغه نظام کې هم دا سامان خرڅو او په دې نظام کې هم دا سامان خرڅو څومره ګټه لري دا سامان چې د ورځې څومره ګټه ولا اوس خو کارزاري ده له جبه یې خورو بس له جبه مصرف ته ټول یعنې ګټه نشته ګټه مټه نشته نو له جبه چې خوري دا پیسې له کومه کېږي نو دا پردی سامان خرڅو هغه ته وایي چې درته در به کړو سبا به خرڅي بل سبا به خرڅي 15 ورځې به وروسته خرڅي
پیسې به درته درکړو درته همدغه کار همدغه کې روان یم. سمه ده مننه ژوندی اوسې. نو لیدونکو موږ به مخته ځو تاسو زموږ ملتیا وکړئ دلته به له بېلابېلو خلکو سره مرکې خبرې اترې ولري. سلام علیکم. خوب هستین بخیر؟ جور هستی؟ از کجا هستی برادر؟ ما از این کابل هستیم. از کابل هستی. چی میکنی فعلا اینجا؟ میریم چیزای کنه و چیزا میریم سودا میکنیم. چیزای کنه از خودتان خونه از خانه و از خودم آوردیم دیگر هم سودا کرده. چرا از خانه را آوردی میفروشی؟ والا چی کنی دیگه دی وطن بیادر کار نه بار نه بیادر کدام چیز دیگه نه چی کنیم بیادر سودا نه. باز در خانه وسایل داری که زندگی خود مثلا پرده خود کنیم دیگه دایش. پرده تا کدام مجبوریت یا کدام علت است که امی سامانان را شما خیلی علت است که جنگ است بیادر کار نیست بار نیست بیادر غریبی نیست دیگه مجبور که بفروشیم دیگه چی کنیم. بدون فروختن نمیشه؟ نه خب بشر دیگه کار بار باشه که بریم یک کار بار کنیم که نفروشیم وسایل. پشت کاروبار گشتی؟ تمام روز میگردیم کار مار نیست بیادر. نیست؟ نه. از چه وقت کار نیست؟ تقریبا تا که نمی حکومت طالبان پیش از این چی کار؟ پیش از این باز خوبت یک کراچی مراچی ایسی بیادر یک کار بار میکنیم. حالی کراچی نمیشه؟ نه نمیشه. چرا نمیشه؟ نمیشه خب کسی نیست در بازار هم نیست بیادر در هیچی هم نیست که کس بخره بیادر کلگی به می روزگار خود ایرانه. امی یگان خانواده میگه کل وسایل و امی سامانالات خانه خود فروختن یا که امی وسایل میفروشن باز خودشان در کجا زندگی؟ خب خودشان میرن دیگه اینم تو قرا خود کشیده میرن بیادر. از وطن میرن؟ از وطن میرن دیگه. کجا میرن؟ میرن یک ملک خود دیگه خود میکشن یا ایران یا جای دیگه که برن باز چی میکنن؟ خب اوجا دیگه غریبی میباشم وطن خراب میباشه اینجا خب بیادر. نه کاروبار چی است اوجا؟ کاروبار میتونه؟ کاروبار میتونه کردن چطور نمیتونه؟ حالا ما کاروبار کرده میتونیم که یک شرکت باشه و یک دیگه باشه و یک دیگه حال نیست که بیادر نمیتونیم. اگر نه که راستش بگویی نظامی که فعلا است این خوب است یا نظام پیشین؟ والا نظام پیشین خو یک ذره مثال خوب بود که بیادر کسی با کسی کار غرض نداشت دیگه. حالا این نظام هم خوب است خی کاروبار بخی گم کرده این نظام کاروبار نیست که خودتان به می طالبا و به می نفرای امارت اسلامی چیز گفتنی دارین؟ گفتنی همی داریم که بیادر این وطن ما آرام شه و بیادر یک کار غریبی پیدا شه بیادر دیگه اینم قیچی ماست. تشکر بخیر باشید. تشکر لیدونکو ملتیا مو کړی مونږ به دلته له نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې ولرو. ستړی مشي جوړې په خیر کلاري ده څنګه چې خوشاله یې دلته خوشاله نه یم خپه دي او ته مستۍ نه مړ شي چې لرې نه مې خبره ته کومه یو له غمه اوښکې تویې زه له غمه خاندمه. ولې له غمه خاندې؟ وګوره څه حالات ده وروره وګوره نوې کالونې دي خلک یې خرڅوي. دا ستا دي؟ و دا ما دي. دا چې دا چپن ده. دا دي چې چا درته تحفه درکړې؟ دا رستم توپه راکړې. رستم څوک؟ رستم ولې د افغانستان رستم دې نه پېژانده؟ دوستم تا ته تحفه درکړې؟ مارشال صاحب چیشته دا تحفه درکړې؟ دا تحفه راکړې ده اوس یې راته پرېښوده توپه یې راته پرېښوده. نه خو دا تحفه خو خلکو ته پرېږدي بیرته یې خو نه وړي. څه لپاره یې دا تحفه درکړې؟ څه شی دې کړي؟ څه کارنامه دې کړې؟ ولا هغه مېز کارنامه او کارنامه. ولې ته د کارنامې سړی؟ زه د کارنامې سیوای دلته په چوک کې ولاړو اوس به تللی وم څه نومېږي نوم یې رانه هېر ترکیه ته به تللی وم. نو ترکیې ته چې څوک ځي هغه د کارنامې خلک؟ هغه د کارنامې دي او چې دلته پاتې دي هغه بوتلان دي. دلته خو څوک دلته پاتې چې بوتلان؟ زه بوتل یم که نه دلته ټول افغانان پاتې دي ټول تا ته بوتلان دي؟ نه خدای دې نه کړي اوس ګوره ما ځان درته وښوده ته مې نه یې ښودلی. خو صحیح ده که نه ته خو یې چې څوک دلته پاتې دي؟ ما ویلی چې څوک تللی دی ګوره هغه لاړ چې پاتې دي دماغ غونته پاتې دي. خارج ته دې زړه کېږي چې لاړ شي؟ ما ډېر تللی یم خو راکام سوی یم
ولې ناکام شوی یا شوخي خو نه ده چې ناکام په لاره کې نیولی یم دغه ناکام سوی یم لاره کې نیولې چا نیولې ایران کې نیولی یم تر کوم ځای پورې تللی او څو ځلې تللی 3 پیاره کې تللی یم اصفهان ته تللی یم اصفهان او هغې نه ویې مخکې نیولی. نه یې تللی هغه نه مخکې نه یم نو تللی. دا توفی به چې ته درکړې توپۍ هم دې تر راکړی ترکیې پورې نشې تللی ته هغه توپۍ په دې راکړی وای تا 3000 مزل کړی ده بیرته راغلی یعنې بیا هم وطن ته راغلی بیرته مجبور هم راغلم صحیح ده دا راته ویې چې ته دلته سامان خرڅوې د کور سامان دا سامانونه دا نه یې دا ګند او ټیمان دی او دا کامره ونیسه دا به څوک واخلي والا ماما دې کې څه شی دی چې دا څوک نه واخلي جاري سامان د ټول دې ته نه خبر دا اوس پترای د رنگ پکې دا خو وګوره ټول زنګ وهلی دي ګوره نوې چې په 50 دي زاړې په لاس دي خلک دې ته ګوري هغه ته نه ګوري کار ته ګوري کار ته ګوري کار کوي دا ولې کار نه کوي د دې کم ځای کم یو صحیح کار کوي چې دا دغه ځای مهم ده ښه رنګ نه د مهم دا یې مهم ده چې دا چې دا رنګ وړي ځان سره ښه ګچوړي دا نه د مهم دا یې مهم ده صحیح ده ته خو کامران سړی نو د دوستم لخوا تا ته چپنه تحفه درکړل شوي نه واقعیت ته به راشو ګپ و شپ به نه لګو ګپ شپ نه لګو او دا راته ویې چې مجبوریت دی چې دا خرڅ مجبوریت ده مجبوریت نه ویل ته چوک دې ګردو ته تعلیم دې کړی تعلیم یې څه کړی وای خو تعلیم راخه وکنه ولا خپل نوم لیکای سم ولا که خپل نوم لیکای سم د کوم ځای د کابل کابل کې د کوم ځای چارسیا اوسېږي چېرته اوسېږم په دلته چارسیا کې ښه ته ډېر د خارج شوقي که نه که خارج ته لاړ شي څه شی به خارج ته فکر وکړه زه اوس ته خارج خارج ته لاړ شو کار او مزدوري به وکړو ځوان به برابر کړو زندګي به دلته برابر کار او مزدوري نشي کولی دا لاسونه مې نه وګوره دا څه شي کې ټول عمر هم کار کړی ده ټول عمر دې کار قسم د څه کاروبار دې کړی اوس د کباړ وسپنې کاروبار کوو کباړ وسپنې کاروبار نو ته څه فکر کوې چې خارج ته لاړ شي څه کاروبار زه وایم سیار څه کاروبار یو 15 روپۍ خو به ښې که نه 15 روپۍ ولې دلته هر څه کاروبار نه پیدا کېږي دلته خو چې دلته خو دغه 20 کاله 30 کاله کېږي لګیا یې کومه دي پیدا سوي دي ملګري دي تلي خارج ته والا چې تللي دي په یو یې را سره روان و هغه رانه راورسېدل موږ بېرته راغلو نه ورسره پاړي کوي خبرې در سره کوي چې خارج کې اوس څه شی کوي هغوی نه دا هغومره تماسونه نه ورسره نیسم اوس یې ورته وخت ورته نه لري وخت لرم ورته هغه وخت نه راته لري ښه وخت خبر هم نه چې هلته څه کار کوي اوس نانبایي کې کار کوي دومره خبر یم خلاص نانبایي کې کار او ته چې لاړ شي څه کار کوي څه کار دلته خو ما دفتر نه دی چې زه لاړ شم ما ته به کار شروع وي خو چې بل څه کار کوي هغه به زه هم کوم ورسره او دلته هغه کار نه پیدا کېږي چې ته هلته کوې دلته خو ته نه یې نیسې دا چوک چې ته ولاړ یم ښه نو دا د کور سامان به تر کله خرڅوې بس چې کله هم زندګي چې کله ختمه شي موږ هم ورسره ځو سمه ده دا راته ووایې چې له کله د دې کار ته پیل کړ دې کار ته خو مې والا دا 12 شپه ده 12 د دغه نظام د راتګ سره او دې نظام د کور څومره سامان دي خرڅ کړ والا ډېر مې خرڅ کړ ډېر دې خرڅ کړ بس دلته خلک راوړي دلته خلکو نه واخلو بس موږ یې خرڅوو 15 کور کې درته څه نه وایي چې ولې خرڅوې د کور سامان نو څه شی وکړو نو بله ورځ به کور خالي بیا به څه کوې نو وکړو چې شی ته ماته داسې لاره واخیستې دا کار مه کوه دا کار وکړه تیره تر امارت اسلامي طالبانو ته څه وینا لري هېڅ وینا نه لرم د کار په هکله چې تاسو ته کار زمینه برابر کړي یو ماته دې نه برابروي خارج نه دماغ غوږ وپزه خو دوی دې کار برابر کړي ټول دنیا ته دې کار برابر کړي او زه نه یم مهم ما نه ښه ځوانان بېکاره ګرځي لکه ګوتې غمي داسې ځوانان بېکاره ګرځي هغو ته دې کار برابر کړي مننه زه مهمه نه یم کور ودان که بیا هم څه وینا لري مننه آباد مسافر ورونو ته خو څه نه وایي آباد اوسي ښاد اوسي نور څه پیغام به ورته ولرم بس کور ودان مننه ژوندی اوسې خیر اوسې درنو لیدونکو تاسو چې ګورئ دغسې خلک ځینې خلک بعضې خلکو باندې خپل د کور سامان آلات لکه قالینې توشکې او هغه خرڅوي بیا هغوی راځي په ښار کې خرڅوي او ځینې بیا په خپله خپل د کور سامان راوړي دلته د ښار په پیاده روونو یا پلې تګ ځایونو کې خرڅوي نو دلته به موږ د یوې بلې کورنۍ غړي سره وغږیږو سلام علیکم کاکا جوړې په خیر خیر ته ورور جوړې په خیر قراري ده کور ودان مننه ژوندی اوسې دا راته چې څه دې کول دلته
وروره دغه سامان مې د کور نه راوړی ده او دغه د خرڅوم د مجبورۍ نه خرڅوم. ولې خرڅې دلیل یې څه واړه بچیان هم دي وروره نور کاروبار شته نه کور کې را سره خرچه نشته دغه سامان مې راوړی خرڅوم یې. پخوا دې څه کار کوو دا دې نظام نه وړاندې د دې نه مخکې مې د ریړه میړه په دا بازار کې چلوله وروره اوس هغه کاروبار نو د مارکیټ کې مې د یو بل سره د پنډې وړلې راوړلې یو 400-500 روپۍ مې ورځ پیدا کول هغه مو درېدلې او کور کې دغه سامان و به دا مې را په شا کو دغه د خرڅوم د مجبورۍ نه د بچیانو ته نفقت شی نشته چې خو د زه خپله د کور مسؤل نفقه وړونکی خپله خپله یې پوسې و یعنی بل کار نشته اوس مو دې کار ته مخه وکړه د کور سامان خرڅوم د کور سامان خرڅوم د کور نه مې راوړی وروره خرڅوم یې پوسې خارج ته خو به نه ځي اکثره خو وایي چې دې دپاره خپل د کور سامان خرڅوي چې خارج ته لاړ شي نو د خارج والا خو نه یم خو دغه د افغانستان خلک یو غریب خلک یې وروره همدغه که تا ته څوک وایي چې راځه چې خارج ته دې یوسم نو د دوره بخت به د موږ چیرته چې موږ به خارج ته ویسې زړګی پوه شې که نه زه یو کس راغی تا ته وایي چې زه تا خارج ته وړم نو ته ورسره ځي یاره څه ووایم زه خو دا خپل بچیان دا شیان بچیان دې ورسره وړم بچیان خو مې چې ویسي نو په دواړو سترګو ځم نو زه بیا هلته څه شی وکړم خارج ته لاړې خارج کې څه شی کې ځه خارج کې بس نو زه څه شی وکړم هلته خو ما سترګې پټې دي وروره نه په انګریزي پوهېږو نه په بل شي پوهېږو نه په بل شي پوهېږو که دا تا غوندې ځوان راشي او راته وایي چې دغه کار کوه بس همغه کار به کوو نور به څه شی او که ما غوندې ځوان هم پیدا نه شي بیا به څه کوې بس بیا حیران به ناست وي لکه همداسې د کور سامانونه خرڅوي مجبور نه به خرڅوي نه رښتیا وي وطن در باندې ګران دی که نه وطن نه مې سر قربان ده وروره پوه شوې که نه د دغه خاورې بچیانې همدلته که مرو همدلته که چو همدلته به پراته وي وروره نه خارج ته تلی سو نه بس لرو او نه ځو کور کې څه ستونزه لرئ کور کې بس شکر ده چې ستونزه خو نشته خو بس دا داسې غریبي عاجزي ده او به دغه کاروبار مزدوري کوو ورځې څو ګټې اوس دغه کمپلې دي مثلا دا 2-3 ورځو کې به خلاص شي بیا د کور نور سامان به هم خرڅوي نو د کور نور سامان خو نور د شی کور کې نه ده چې زه راوړم او خرڅ یې کړم بیا به څه کوې بس بیا به الله ته صبر کوو وروره یو بل تا سره بل سره مزدوري به کوو نور به څه کوو سمه ده هغه د طالبانو یا امارت اسلامي غړو ته څه وینا لري څه ستونزه لري ورسره یې که شریکولی شي بس نور به څه ستونزه ورسره ولرو وروره پوه شې که چې دغه وطن کې موږ ته یو امن یو امنیت راولي یو خوشحالي راولي او ارامي راولي بس دغه د موږ خبره ده وروره نور بس څه به ووایو جنگ پاک لک راته وي جنگ نه نفرت لري که نه جنگ نه خو ډېر نفرت لرو چې د 40-50 کاله زه ډېر ماشوم وم سره دې وطنه جلال آباد کې پراته اوسې وتلي پاکستان ته او چې بیرته راغلو دغه د ګیرې سپینې سوي وروره 50 کاله ووتل دا جنگ ده دا جنگ ده دا جنگ ده وروره د جنگ نه خو زړونه چاودي د طالبانو مخکینی نظام چې و تقریبا 20 کاله وړاندې هغه نظام یې ښه و که دا یاره دا نظام خو لږ ښه دی ګزاره کوي لکه مخکې نظام نه دا نظام یې لږ نه ګزاره کوي ښه ده ښه دی هغې کې څه و چې مثلا دا ترې ښه دی یاره هغه وخت کې موږ دوره نه وو راغلي خو یو ځل افغانستان ته راغلی یم کابل ته به دسترې چوک کې مې چکر ولی او نور داسې خاص نظام باندې نه یم نه هغې وخت کې څه سختي وه چې شی و سختي دا سختي وه لکه د ځوانانو باندې بندایش لګولی تا ګیره نسته دی تا دا شی نسته تا دا شی نسته پوه شې که نه دغه سختي وه اوس دا خبرې شته اوس دا خبرې نسته پوه شې که نه بس طالبانو سره مخ شوی تر اوسه چې دا نظام کې راغلي ولې نه یو سره مخ شوي څنګه دی تاسو سره رفتار خوی کردار ښه ده اوس ښه رفتار کوي بس هغه نه کوي پوه شې که نه بس یو ګزاره کوي خوشحاله یې ته بس خوشحاله یې پخواني نظام نه ډېر خوشحاله وي که اوسني نه یاره اوسني نه دغه خوشحاله یې چې مرګ نشته در نشته جنګونه نشته دعوې نشته ده وهل ټکول نشته غله نشته مخکې به یو سړي سره موبایل په لاس کې وروره پوه شې که نه موبایل به دې تخته او چا به د ډاره نه موبایل نه سره باسلی پوه شې که نه خبرې به نه شي کولی موبایل به غلو ته یې وتښتو بس دغه شی نشته د نور بس سمه ده مننه قربان دې سمه ستړی مه شي کاکا څه دې ویل دا د موږ د معیوبي نه حساب نه د معلوم د کور سامان خرڅوم د معیوبې کوم ځای د معیوب د لاس معیوب دا ولې دا مخکې روسانه په ټیم کې لګېدلی یم لګېدلی عسکر وي که نه 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 ما عسکر جنګ کې لګېدلی دا په موږ مجاهدین وو که نه دا دلته ګوره لاس مې ګوره اوس فعلا ته دلته څه کوې دا کور کالي مې راوړي دا خرڅوم کور کالي خرڅې ولې خرڅې له مجبورۍ خرڅوم وړه خلخانه در افسې دا خبره یا سر پراست یم نور څنګ نشته ماشومان مې واړه دي ښه د ورځې څو روپۍ دلته تاسو ګټئ
کله تاوان کله بیا خبره د کور نه څه ګټه مې نشته د کور سامان د خرڅو په هغه کې چېرته کور سامان خرڅوي په سوچ ما غستې د هغې په نیمه بیه د هغې نه مخکته دغه نه کته څه مجبور یې د څه خلخانه ډوډۍ غواړي کور سامان به تر څو خرڅې نو څه هغه پر څه هغه ودرېد ته مجبور یې ته څه وکړو ته بله خو نه لرو نه غلا کوی سو نه بله کوی سو نم کړی د خدای دې نه راکوي فکر وکړه چې ته ډېر سامان خرڅ کړي یو میاشت وروسته بس بیا ومې خدای ته به صبر کړو که دا موږ معاش باسي هغسې حواله شي دا موږ معاشونه باید راکړي تقاوت لري که کوم بل شی نه د موږ د مایبینه معاشونه د 15,000 روپۍ د کال 15,000 روپۍ راکولې د کال 15,000 روپۍ اوس څومره وخت کېږي چې نه دي دي اخیستي اوس تقریبا دغه څه دوی راغلي موږ بیخي پیسې لا تر اوسه هغه ته نه دي رسېدلي بانک ته هغه صحیح وو دا د بل دولت کې موږ خپله هغه صحیح وو دا څه ورته وایي سروس صحیح وو چې مقصد بانک ته درتلي وو هغه پیسې مو دغه لاړلې دې مشکلاتو سره څومره وخت کېږي مخ شوی دا دوی سره راغلي په دغه مشکلات دي هغه صحیح راغلي طالبانو سره او په مخکینی نظام کې د څه کول مزمنه دا مایبینه معاش راکوو موږ نور هغه نه کار نشي کولی نه روزګار کولی شو موږ څه وکړو دوی نه دغه تقاضا داسې مقصد موږ حق راته حواله کړي موږ حقونه راکړي ته به څه وکړو نور موږ نور چا سره هغه نه لرو سمه ده مننه کور ودان سلام علیکم وعلیکم جوړې خی کلاری ده ستړی مش جوړې په خیر خی کلاری ده په خیر څه کې وروره دلته ولا دا مالونه راوړي دا خرڅو دا د کوم ځای نه راوړي دا مالا کور نه راوړي وروره بس خرڅوي نو څه وکړو نو کورس مالونه او وسایل څوک خرڅوي ولا مجبورۍ نه خرڅو د مستۍ نه خو نه خرڅو وروره ولې مجبورۍ نه خرڅوي مجبوري وروره کار روزګار نشته وروره بینګونه بند دي وروره پوه شو که نه پیسې نشته مجبوره چې وروره دا وړه غوړي او چای او بوره په چی واخلو بانکونه چې بند دي 100 روپۍ اکاونټ کې لري اکاونټ کې خو چې یا لږ یا ډېرې مطلب چې څونه هم لرو خو دا پته ویستی نه سو نو څه پې لاس کې دي نه دي په خپل لاس کې نه دي نو اوس په پردي لاس کې دي وروره دا راته وایي چې څو ورځې کېږي دا کار دې شروع کړی یاره دا کار خو وروره که درته وایم چې 15 ورځې به وتلي یاره څومره سامان دی د خپل کور خرڅ کړی یاره تقریبا داسې وښیه چې 1,000 روپۍ 40,000 روپۍ مال به هم خرڅ کړی وروره په دا 15 ورځو کې نه تاسو په تاوان کې خرڅوئ که نه ګټه تاوان یې خرڅوو نو ګټه هم څوک کوي ته دې کې د 10,000 شی وروره په 15,000 ورکوو خارج ته خو به نه ځي خارج ته خو چې دا سبا وایم زه دلته چې کوم وروره خارج کې چې کې خارج کې هم همدغه مزدوریانې کوو چې به کوو نو کمې مزدوریانې هلته څنګه کار به تو شي خو چېرته به هوټل کې کار کوي چېرته به مزدوري کوي سړی دلته خو نه اوزګار شته نه کار شته سړی چې وکړي نو دلته وطن ته به څوک خدمت وکړي موتا چې خارج ته لاړ ها موتا او بل چې خارج ته لاړ شي وطن ته به څوک خدای مهربانه د وطن به په هغه الله باندې وسپارو په الله باندې نو په چا یې سپارې وطن به په الله ته وسپارو ټول باید ترې لاړ شو نه ټول ولې ځئ تی د چا چې خوښ زه مې یم چې زمزمه خارج ته ته مې وایې چې زمزمه خارج ته ته خو نه ځې تا خو کار جوړ ده ته مه دی کار دا چې چا کار جوړ نه ده هغه ځي پخواني نظام کې د څه کول پخواني نظام کې مې چا خبره د لاس مزدوري کوله همدغه سامانونه او ګډ وډ شیان به ما اخیستل خرڅول مې اوس هم دا کار کوو ښه او دا راته کوي چې مخکینی نظام تاسو دپاره ښه وکړو اوسنی ډار دې پکې نه وي ډار مار د خدای نه به ډارېږو د بنده به څه هغه شریکه ګورې خبرې ته غوږ ونیسه د خدای نه ډار پکار د بنده نه ډار نه ده پکار داسې ده وروره چې مطلب یې چا خبره موږ هغه کې هم همدغه د لاس مزدوري کوله دې کې هم همدغه مزدوري کوو پوه شو که نه موږ ته نه هغه په درد خوري او نه دا په درد خوري نه هغه کې کومه وظیفه لرو نه د کې لرو همدغه د لاس مزدوریانې دي کوي خو بس یو مړۍ ډوډۍ ځان ته پیدا کوو وروره بس طالبانو ته امارت اسلامي غړو ته څه وینا لري نه وروره هیڅ نه لرو او خارج ته کله ځي چې څوک خارج ته هم چې څوک دا سبا بوځي هم سر په نه کوو زه بس په خیر لاړ شي چې ته خوشحاله
سلام برادر، خوب هستین؟ بخیر؟ جور هستی؟ خودت اینجا چی کردی؟ ما به خاطر آمدیم که یک قالین بخریم، یک فرش قالین بخری. چطور است اینجا؟ خودت گشتی وضعیت ها را دیدی؟ والا گشتم وضعیت ها را دیدیم. چی مردم چطوری تو در لب سرک و در پیاده رو سامان ها را انداخته میفروشه؟ خبر داری که چی موضوع است؟ قسمی که ما و شما میبینیم سرنوشت ما و شما فعلا نامعلوم است. نمیفهمیم آینده چی میشه چی نمیشه. دولت فعلا نامعلوم است. بالکل. دیگه بنابراین نمی مردم میخواین که از این کشور برن آیسته آیسته اموال خود به فروش میرسانن. شما چطور؟ شما خو وسایل خانه تان نفروخت؟ نه خیر نه، ما دیگه شما امید زندگی دارین؟ امیدوار به می هستیم که انشالله در وطن ما شما صلح، امنیت، برادری هم دیگر پذیری میایه. انشالله ما به مو امید هستیم. با می امید هستین. آمدین از فرصت استفاده میکنین که یک چیزی ارزان به دست بیاد. بله حتما. چطور است امرای نظام طالبان؟ چطور است این زندگی؟ چطور است؟ خوب است، فضل خدا امنیت است دیگه فعلا. خوبی و بدی همین نظام اگه بودی؟ خوبیش هم است که فعلا شهر کابل در امنیت سراسری قرار داره دیگه. هیچ فضل خدا هیچ کدام مشکل نیست. ما میگردیم شهر بازار ممانعت هیچ کدام چیز نیست. خودت فعلا چیز مصروفیت داری یعنی؟ فعلا من مصروف کار خیاطی هستم. بله خیاطی هستی. در نظام پیشین هم تو خیاط بودی؟ خیاط بودم بله. آقا کسب کار شخصی داشتم. من فعلا هم دارم. یعنی با خودت فرق میان همین نظام و نظام پیشین چی است که خودت میبینی؟ والا فرقایی را که من میبینم، نظام پیشین مثلا ما دل جمع در شهر گشته نمیتونستیم. انتحار، انفجار و چیزا بسیار زیاد بود. شخصا خودم در شهر درست گشته نمیتونستم. حالا فضل خدا دیگه نیست و میتونیم آزادانه در شهر گشت گذار کنیم. مشکل نیست. تشکر. بخیر باش، زنده باش. نو درنو لیدونکو دا د نن ورځې خپرونه چې تاسو د کابل ښار حضوري چمن سیمه کې ولیده چې دلته ډیری کورنۍ او ډیری خلکو د کورونو وسایل راوړي او د مجبوریت له وجې خرڅول. دا چې د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي، کار نشته، روزګار نشته، نو ټول دې ته اړ شوي دي چې د خپل کور توکي او وسایل خرڅ کړي. نو هیله ده چې دغه ورځ انشاءالله بیا تکرار نشي او ډیر زر دغه مشکلات د خلکو ستونزې حل شي، خلکو ته کاروبار پیدا شي. موږ د دې هیله کوو. نو مننه چې تاسو مخبرونه موږ سره تر پای شي پورې ولیده. کم نظر، وینا او څه خبره وي موږ سره شریکولی شئ کومنټ کې په واتساپ شمیره باندې. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې چې زه سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لیو بخونکي خدای سپارم د یو سوکاله او سرلوړي افغانستان په هیله، د یو داسې افغانستان په هیله چې د آبادۍ او سوکالۍ ژوند پکې او خلک پکې ستونزې ونه لري. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.